اول تاسو دغه ویډیو وګورئ. دوستایی که غیر قانونی در امریکا آمدن هر چه عاجل یک وکیل به خود بگیرن، به خاطری که ما از جای خبر شدم که سال آینده بعد از انتخابات زیاد کسایی که غیر قانونی در امریکا آمده اونا از امریکا خارج میشن، یک دیپورتیشن بسیار یک پروسس کلان شروع میشه و خصوصا افغانای ما که واقعا مستحق بودن امرای دولت امریکا کار کرده بودن اما صبر و حوصله نکردن، از طریق مکزیکو یا از طریق برازیل آمدن امریکا، یعنی مستحق بودن اما به طریقه درستش نامدن. دغه ویډیو کې دا وایي چې په امریکا کې غټ ډیپورټیشن را روان ده او دا چې انتخابات راځي او دین وروسته ډیپورټیشن به رامنځته کیږي. اول خو دینه زه دا پوښتنه کوم چې آیا ته هلته په سپینه ماڼۍ کې چېرته وظیفه لرې یا چېرته د جو بایډن مشاور یې چې هلته د دننه د دوی هغه خصوصي خبرونه ته خبرېږي چې د انتخاباتو نه وروسته به څه ترسره کیږي، مهاجرو سره به څه کیږي، هغه څوک چې غیر قانوني راغلی د هغې سره به څه کیږي، څوک چې قانوني دلته راغلی ده هغوی سره به څه چل کیږي، مکمل هر څه حالاتو نه خبرې. نور هیڅ څوک هم خبر نشو، فقط ته خبر شوې. دلته چې څومره دغه نیوز چینلونه دي، CNN ده، BBC ده، دغه نور چینلونه دي چې هلته یو عادي خبره عادي خبره ټول هغه دنیا ته یې نشروي. هغې کار همدا ده چې په هر ځای کې هغوی نفر لري، هر ځای کې هغوی کسان لري چې نیمه خبره چېرته وي په ویب سایټ کې چېرته نشر شي یا چېرته دننه کومه خبره وي نو هغو ته دا خبر رسیږي، ټوله دنیا خبروي. هیڅ څوک هم خبر نشو. دا نیوز هیڅ چېرته موږ چېرته ونه لیدله، نه کوم ویب سایټونه، ما ټول ویب سایټونه ما چک کړه، فقط ته خبر شوې. نه کوم دلیل شته، نه کوم ثبوت ته لري چېرته چې کوم ویب سایټ چېرته خلکو ته وړاندې کړي دا خبره هلته شوې ده، نه چېرته کوم مرجع شته چې کومه مرجع ته خلکو ته وړاندې کړي. نو بغیر د دې څخه چې اول خو ډېر د افسوس خبره دا ده چې زموږ افغانان هر هغه څوک چې هلته قبولیت لري یا لږ چې اسناد لري هغوی داسې فکر کوي چې ولا چې هر څه یو موږ دلته موږ یو. نو دوی راشي هغه بچارګان چې څوک نوي راغلي دي، څوک چې هلته اسنادونه نه لري، نو په میډیا کې راشي هلته سل قسمه خبرې هغو ته وکړي چې هغوی ذهنونه بچارګانو مغشوشې کړي. ډېره بده خبره ده. واقعا ته باید بخښنه وغواړې په دغه ویډیو باندې چې تا دغه ویډیو جوړه کړې ده. هغه بچارګان ټول خلک دي هلته په تشویش کې دي اچولي دي چې ولا داسې کېږي، ډیپورټ کېږي. اول ته دا ما ته ووایه د امریکا په تاریخ کې کم یو افغان بیرته ډیپورټ شوی ده، په زوره ویستل شوی د امریکا څخه؟ فقط یو افغان راته وښایه، د یو افغان مثال ما ته ووایه چې هغه په زوره د امریکا د خاورې څخه ډیپورټ شوي بیرته افغانستان ته لیږل شوي. نو که چېرته نه ده شوی داسې او په تاریخ کې داسې وبه هم نه شي نو دوی خو خپله خره نه دي. هلته افغانستان کې کلونه یې تېر کړه، ټول هر څه حساب دوی ته هر څه معلوم ده، ټول سیستم دوی ته معلوم ده چې هلته نن سبا څومره مشکلات دي، نظام سقوط شو، سیستم ګډوډ شو. نو طبعا خلک ټول تېښته کوي. هغوی که غیر قانوني وي که قانوني ډول وي که هر څه ډول وي هغوی راځي دلته. ټولو افغانانو ته وایم هر هغه څوک چې دننه په امریکا کې اوسیږي هېڅ داسې کوم نه نیوز چېرته شته دی، ټول ویب سایټونه ما ولټول، ټول ما ولوستل، ومې کتل، څه نشته دی، ټول معلومات ما وکړو، هېڅ خبره هم نشته. ښه په طبع خپل ژوند کوي، نه هلته کوم ډیپورټیشن شته، هېڅ شی هم نشته. هغوی انتخابات د راشي هېڅ مشکل نشته. که چېرته دوی یو کوم غټ کار وکړي د انتخاباتو نه وروسته دوی به بارډر بند کړي چې غیر قانوني څوک امریکا خاورې ته بیا داخلېدی نه شي. په چټیاتو ته غوږ مه نیسئ. دا نه خبره نه کوم سرچینه لري، نه کوم ثبوت لري، نه چېرته کوم دغه شته ده، هېڅ خبره هم نشته. انشاءالله ټولو ته به اسنادونه ورکول کېږي. خو په امریکا کې لږ مشکل دغه ده چې اسنادونه به لږ وخت نیسي. خیر زړه به نه وهئ. هلته څو میاشتو په دوران کې څوک چې ورک پرمټ او دا شیان نه لري دی به هم ورکوي، سټپ بای سټپ خپل کارونه به هم کوئ. نو داسې خلک هم شته چې 8 میاشتو کې ګرین کارتونه اخیستي، داسې خلک هم شته په 1 کال کې هم اخیستي، داسې خلک شته 1.5 2 3 کال هم چا نیولي دي. نو بعض داسې خلک هم شته چې 15 کال هم نیولي. خو نو تاسې همیش منفي فکر مه کوئ، هماغه مثبت اړخ تاسو سوچ کوئ انشاءالله چې کولی شي ژر تر ژره انشاءالله هلته اسنادونه به هم واخلي، هر څه به تاسې واخلي. خو دغسې بې ځایه خبرو ته غوږ مه نیسي. نو دا خلک یوازې خلکو ذهنونه مغشوشوي. نو لګیا دي چې ولا دا ډیپورټ کوي هغه ډیپورټ کوي. ډیپورټ نشته ده انشاءالله. هغوی خپله پوهېږي چې افغانستان کې څه حالات روان دي، څه مشکلات دي. نو خصوصا افغانانو سره خو دا کار هېڅ کله نه کوي چې څوک بیرته ډیپورټ کړي. که نورو هېوادونو سره هم کړي خو افغانانو سره هېڅ ډول داسې کار نه کېږي.